السلام علیکم، زما نوم آصف خان دی او سره د پښتو ډاټ ټي وي موږ تاسو ټولو ته سلامونه وایو. په ننني خبرونو کې د یونایټډ عرب امارات نه د هغو چې کوم صدر دی شیخ خلیفه بن زید النهیان یو نوی بل پاس کړی دی. د دې بل په مطابق باندې هغه کسان چې کوم په عرب امارات کې اوسیږي چې کوم د بهر ملک نه دي او د هغو سره ایله سټیزنشپ نشته دی، هغه دوی هغو چې کوم هلته بزنس سیټ کړي دي هغه دوی د دوی بزنسز پوره 100% اونر شي د 1 دسمبر 2020 نه بعد. دا چې کوم ډیسیژن دی سره د صدر اور وایس پریزیډنټ اف یونایټډ عرب امریټس شیخ محمد بن رشید المکتوم دوانو اپروو کړلو. د دوی اپروول سره د دوی دوانو امید دی چې په یونایټډ عرب امریټس کې به چې کوم بزنس کمپټیشن دی هغه به امپروو هم شي او وخت سره به ډیر په تیزی سره به انکریز شي. فلحال همدونه خبرونه دي زموږ سره اوسئ او زموږ د بل سیګمنټ انتظار کوئ. خپل خیال ساتئ. الله په امان.